انس بن مالك رضي الله عنه حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه ويو بنده چې کله قبر کې کېښودی شي او ملګري ته او خپل خپلوان ته واپس لاړ شي حتى انه ليسمع قرع نعالهم نو د واپس کېدو د خلکو د واپس کېدو سره د قدمونو چې کوم اواز دی د مړی اوري. ما د یو مولوي صاحب سره بحث کوو هغه د دې ما پرون تاسو ته خبرو کړې زموږ په ملک کې دوه قسمه خلک دي یو هغه دی وایي مړي بلکل نه اوري او دویم هغه دی مړي هر وخت اوري. هغه کوم چې وایي چې مړي هر وخت اوري هغوی له چې کله داسې حدیث راوړي یا آیت چې کېدلی چې مړي نه اوري یو هغه له تاویل راته وایي خپې لاس وله مات رامات کړي خو د خپل مذهب سره یې څه کړي پیټې کړي. هغه کوم چې وایي چې مړي بلکل نه اوري هغوی له چې کله ته داسې حدیث او آیت راوړي چې ردي کې خو دي چې مړي اوري یو خپې ملاس وله تاو راتاو کړي خپل مذهب سره یې پیټ کړي. نو دې مولوي صاحب سره خبرې په دې موضوع کې ما ورته ویل دې حدیث مبارک کې څه وایي حتى انه ليسمع دلته مړی نه اوري ما ته په دې پوه نه یې ته موږ پوه که څنګه نه پوه څه چل دی وایي د دې مطلب دا دی دا کنایت دی د دې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اصل کې ویل غواړي چې خلک تلاتلي نه وي او حساب کتاب شروع شوی د دې خو دا مطلب دی ته وایي ساده سړی ته چې دا مطلب راواغستو چې مړی چې دی هغه د قدمونو اواز اوري دې خو دنه وایي جوهره معنه پرته ده بله د جوهرې معنې ته دا صاحب رسېدلی ده او د ده جماعت او د ده مسلک او مذهب والا او د دې امت چې څومره سلف او مشرانو هغوی خو دقه ویلي دي وي مړی د قدمونو اواز اوري چې کله خلک ته واپس شي او د پیغمبر ویلي دي. خو بیا د پیغمبر هم که چېرته داسې وي چې دې نه مراد دا نه وي نو بیا پیغمبر ولې موږ ته دا سختې خبرې بیانوي کوي یو شان او مطلب یې بل شان کېدی شي داسې نشي کېدی. ښه صفا به ویلی پیغمبر چې انسانان له د مقبرې نه وتي نه او ملایک راشي سوال جواب دپاره کېدی شو داسې که نه نو دې ته څه ضرورت دی چې د قدمونو اواز اوري او کشارې دلیل یې د دغه خلکو په جهل باندې چې هغوی په دې حدیث نه دي پوه شي کله وایي دې کې جوهره معنی ده او کله وایي دې کې باریک معنی ده. دا خبرې به ډېرې اوري زموږ په ملکونو کې او کله وایي په دې خبره باندې صرف بزرګان پوهېږي او کله به د مشرانو په دفاع کې د غلطې خبرې دفاع کوي نو وایي جي د هرې خبرې بس دوه روخه درې روخه هغو ته کوم طرف ته تاوی بزرګان خو دلته دا نه وایي یعنی هر څه کېدی شي قرآن او حدیث تاویدی را تاویدی شي د قرآن او د حدیث جوابات پیدا کېدی شي خو بزرګان نشي خطا کېدی کېدی نشي چې مولوي صاحب دې خطا شي کېدی نشي چې مولا صاحب او مفتي صاحب او شیخ الحدیث صاحب او شیخ القرآن صاحب دې خطا شي نه نه ها قرآن او حدیث له به جوابونه وګوره به تورات وکړو خو مولوي صاحب نشي خطا کېدی زما پلار نیکه نشي خطا کېدی پښتانه نشي خطا کېدی زموږ قوم نشي خطا کېدی دا به نه وایي قرآن او حدیث له به جوابونه وګوره دا یو تریخ حقیقت دی که منې او که نه منې خو داسې دی او لازم نه دی چې څوک ما سره ومني یو سړی نه مني نه دی مني خو دا یو حقیقت دی او ځکه دا حقیقت په هغه سړي باندې خوږ لګي چې هغه قابل دی دی چې دا حقیقت ومني او په ځان کې بدلون راولي د په هغه سړي باندې ښه لګي خو چې اوس یو سړی دغې سره سوچ دی چې دنیا به څنګه کوو مړه په دین ګزاره کوه دغسې غټه خبره نه ده نو دې خبرو سره کار نشته الله سبحانه وتعالی زموږ په زړونو کې قدر د قرآن او حدیث پیدا کړي